درې پیرې چې دا صورت څوک وایي احادیثو کې راځي 3 پیرې لکه یو پیره چې قرآن ختم کړي او چا چې دا لس کرته دا ووې به له په جنت کې یوه بنګله ورکړي چا چې 20 پیرې وې 2 چا چې 10 پیرې وې 3 نو حضرت عمر فرمایي یا نبي موږ به ډېرې بنګلې جوړې کړو الله نبي ورته وایي ای عمره ان الله اوسع من ذلك الله تعالی د دې نه فراخه دی 10 پیرې یوه بنګله به کوي خو داسې بنګله نه لکه د دنیا ښه یا باچا بلډینګ جوړ کړو بنګله جوړه کړله بیا ویل چې په دې کې به چا فرق راویسته په دې کې فرق نشته دا داسې بنګله ده یو لیونی په لار روان و دا لیونی خو ډېر ښې خبرې کوي هغه وویل په دې بنګله کې 2 نقصانه دي خلکو باچا له راوځي ویل صاحب دا لیونی وایي بنګله کې 2 نقصانه دي په دې کې څه نقصانه دي ویل ووایه لیونی څو نقصانه پکې دي ویل 2 ویل کوم دي ویل یو نقصان دا دی دا بنګله به یو ځل ورانېږي او دویم نقصان دا دی چې ته به یو ځل مرې